ورو سوال کړی چې زما او زما د ښځې په منځ کې مسله راله رسته لازم دي. خو زه دا وایم که چېرته لاړه بغیر اجازت نه ای دغه مسلې حل به دی چې دا ښځه به طلاق کوي چې ته طلاق کوې چې کله دې سره نیت د طلاق وي نو دا طلاقه شوه. لکه یو سړي ښځې ته وي ته طلاق کوې ښه دی ورو سوال کړی چې زما او زما د ښځې په منځ کې مسله راله او لاړه خپل پلار کره بغیر زما د اجازت نه دا د سړو غټه مسله غټه جاکه چې رسي چلی پلار کره تللی ها نو بیا چې کله واپس راله نو بیا ورسره ما په وټسپ باندې رابطه وکړه او زموږ منځ کې خبرې واورېدې راواورېدې نو ما په وټسپ کې ولیکل څه وخت بعد دې خبرو نه ما په وټسپ کې ولیکل چې ته طلاق یې چې دا مې څنګه ولیکل بیا مې اعوذ بالله وویل او هغه ټکی ما هغه میسیج ما ډیلیټ کو حذف مې کو او هغې ته لا رسېدلی نه و دې سره طلاق کېږي او که نه. الجواب اولنۍ مسله دا ده یعنی یو ښځه پلار که لاړه د خاوند د اجازت نه بغیر دی غلط کار وکړي دې کې شک نشته ځکه چې خاوند د کور نه بغیر اجازته وته ناروا دي الا هغه ځایونو ته چې په عرف کې واضحه یا معلومه وي چې خاوند دې اجازت ورکړی لکه کله داسې ګاونډیانو کره ورښکاره کېده داسې بل ځای دی چې د خاوند عام اجازت یې ښځې له ورکړی ته تللی شي هیڅ خبره نه اوس لرې ځي ته ځي بیا د خاوند اجازت اخیسته لازم دي. خو زه دا وایم که چېرته لاړه بغیر اجازت نه ای دغه مسلې حل به دی چې دا ښځه به طلاق کوي ته دې دا حل خو نه وي چې ښځه به طلاق کوي او دا زه درته دا ووایم یو خو طلاق هغه ځای کې سړی ورکوي چې بل حل نه وي هغه صحیح ده خو دا په معمولي خبره ښځو ته طلاق کول او طلاق به درکم او طلاق او طلاق به درکم او طلاق او طلاق دا د بزدله سړي کار دی. یعنې هیله بیله دا زنانه ته صرف په دې باندې راټینګوي چې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم بله طریقه سره نشته صرف دا یو ټکی باندې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم دا غلطه خبره بیا راشي دغه سوالونه کوي دا به څه کېږي دا به طلاق وي که نه به یې طلاق او دغه مسلو له ورته بیا بعض پکې داسې چې د عالم سره د سره طبیعت لګي نو خو په دې مسلو کې بیا د عالم سره هم لګي او بیا جومات ته هم ځي راځي او بیا درس هم راځي او بیا بیان هم راځي زموږ خواله ډېر راځي موږ چې ته لیدلي هم نه خو دې مسله کې بیا ځان داسې بعض دینداري کوي او بعض پکې د ځان نه سلفیان هم جوړ کړي دې مسلې نه موږ جیوي موږ چې دا تاسو چې کوم څه وایي موږ په دقه صرف دې لپاره چې اوس دا مسله حل شي نو خبره چې د ژبې نه راوباسي په هغې سوچ کول پکار زه چې څه وایم د دې به نتیجه سره وځي زه چې څه لیکم د دې به نتیجه سره وځي خبره مې وکړه ختمه شوه نه د هغې بیا وروسته ګوره بچي دي معمولي خبره نه ده بچي دي د دې زنانه ژوند دی ستا ژوند دی نورې مسلې دي کېدای شي د هغه طرف نه خاندان راشي تا سره جاکۍ جوړوي د دې طرف د خاندان داسې وړه خبره خو نه طلاق او ګړز خبره ختمه شوه او غټې مسلې دي د طلاق خبرې چې وړې خو نه دي نو دې نه ګپ جوړول نه دي پکار او بیا ګرځه په مولیانو پسې او بیا وله حل راوباسه او بیا په هغه مولا پسې ګرځه چې ستا د خواهشاتو مطابق تاله فتوا درکړي بیا ګرځي په هغه یو پسې لکه چې غیرت خو بیا دا دی که کوم مولا ورته ووایي چې او طلاقه ده نو دی اوس په داسې پسې ګرځي چې هغه ورته ووایي چې طلاقه نه ده نو دا دومره ګرمي چې دې کوله او دومره غیرت ترې راښکاره کوه طلاقه کړې ده نو اوس خو به دې خپله باندې ودرېږي د دې ورور دا مسله چې کومه ده دا قانون یاد کوي قانون ډېرې مسلې به ته حل شي تلفظ په طلاق باندې تلفظ یعنې په خوله ویل چې ته طلاق یې یا لیکل چې ته طلاق یې چې کله دې سره نیت د طلاق وي نو دا طلاقه شوه لکه یو سړي ښځې ته ته طلاق یې او یو سړی لیکل کوي ته طلاق یې په پاڼه باندې لیکي ښځې ته زما د طرف نه دا خبره دی ته طلاق یې او نیت یې د طلاق دی دا ښځه طلاقه شوه که دا لیکل دې ښځې ته رسي او که دا نه رسي دا فایده ده که د عوامو په زړونو کې پرته ده پته یې د کوم ځای نه دا مسله یې زده کړې ده وایي ما طلاق ورکړي خو ښځه نه وه ګورئ نو ګورې ښځې اورېدل لازم دي څه طلاق واقع کېږي که ستا ښځې اورېدلي دي او که نه دي اورېدلي که ستا میسیج رسېدلی دی او که نه دلته ووایي میسیج له هغې ته رسېدلی نه و ما ډیلیټ کړو که ډیلیټ یې داسې کې که نه چې
د دې کمپنۍ دغه هسټرۍ نه پسې مو وباسي چې نیت د طلاق ودي او تا لیکلي دې سره طلاق واقع کېږي. که ته دا میسیج ډیلیټ کړې او که هر څه ورسره کړو دا موبایل مات کړه مړه، خو دا ښځه څه ده دا طلاقه شوې ده چې کله نیت د طلاق ودي ورسره یي او لیکلي دي، خو دا لازم نه چې هغې ته به دا میسیج رسي. هېڅ خبره نه دي رسي. یو سړی ځان له ناست دی په جدا کمره کې او وایي زما ښځه دي په ما طلاقه یي، ښه یې صحیح وایي په هوش او حواس کې او ښه ارادې ده په دې ښځې طلاقېږي، اګر که ښځې دا اورېدلي هم نه دي په دې سره ښځه طلاقېږي. د ښځې اورېده څه لازم نه دي او نه او بعض چې له دې ته خبر راورسي او نه د ښځې قبلول لازم دي. وایي ما طلاق ورکړي دي خو ښځې قبول کړي نه، داسې خوراک خو نه دی چې تا هغې له ورکوي هغه به یې خوري. طلاق چې تا ورکو بس تا ښځه طلاقه شوه. دا پکې کوم ځای راغلي چې ښځې نه دی قبول کړی او چې دا پکې راغلي چې ښځې نه دی قبول کړی د بیا خو سره څوک طلاقېږي نه. ته به طلاقونه ورکوې ځان به د ښځې نه خلاصوې او هغه وایي زه یې نه قبلوم، بیا ګرځوه دا جاښه ځان سره. لکه یو مسلې حل دی چې ته یې طلاقه کړې او هغه وایي زه یې قبلوم نه، نو بیا به ورسره څه کړي؟ نو دې کې دا نشته چې ښځه به یې قبلوي یا به یې ښځه اوري، د سره دې اوري نه. خو چې کله طلاق یې ورکړو اراده ورسره د طلاق